هغه په اصطلاح میدان دی چې اصل کې دا یو ورزشي میدان دی چې دوی په اوس په نظامی میدان بدل کړی ده او دا درې الوتکې تاسې وینئ چې په دې کې له دوی نه پاتې دي او یوه دا دی او یوه الوتکه دا دی یوه هغه تر شا ده چې درې وړه تخریب دي له کاره وتلي دي. د پنجشیر ولایت دلته الحمدلله د اسلامي امارت ځواکونه را رسېدلي. دلته د پنجتوپیت ده د پنجشیر دا د پنجشیر ولایت مقام د هغه د سپین بیرغ پکې رپېږي. هغه د سپین بیرغ د پنجشیر په ولایت کې دا د پنجشیر ولایت مرکزي چوک ده. دا لله الحمد مجاهدین دلته شته دي، فعال حضور لري، را رسېدلي دي. د اسلامي امارت قطاعات په تسبیحو بوخت دي، دلته تسبیح کوي. انشاءالله چې په لنډ وخت کې به دلته مکمل د اسلامي امارت ځواکونه اوس هم حاکم دي، خو دا تسبیح به وکړي. نور به انشاءالله د الله په فضل دا مجاهدین دي زمونږ مخکې ګوره روان دي. دا وګوره دغه د باګرام اتل سجاد صاحب دی چې راغلی دی اوس لله الحمد دلته روان دی. یوسف جان څنګه چل دی؟ ښه صحیح ده ماشاءالله. چاته اجازه مه ورکړئ چې مخ ته لاړ شي، ولسوالۍ ته ننوځي. هېڅوک حق نه لري. چا چور کړی؟ دا پنجشیر ولسوالۍ ده. ښه ماشاءالله الحمدلله انشاءالله چې غازیانو په ګړندي بهیر کې الحمدلله مکمله فتح شو. بالکل دا ولسوالۍ د پنجشیر انشاءالله مجاهدین پیشرفت کوي. نور هېڅ تشویش به نه کوي، تشویش وړ خبره نشته. دا ټوله د پنجشیر ولسوالۍ دا تاسو چې کمینې اخوا دېخوا دا مجاهدین اخوا دېخوا دي انشاءالله چې دښمن په شا باندې شوی ده. مجاهدینو د پنجشیر ولایت په مقام باندې الحمدلله سپین کلمه‌دار بیرغ ورپاوه. ماشاءالله الحمدلله ماشاءالله الحمدلله. د اسلامي امارت مجاهدین تاسو خبرې ببینید که در مقر ولایت پنجشیر مجاهدین امارت اسلامی حضور دارند. همینجا قطاعات امارت اسلامی فی الحال در تصفیه مصروف هستند. ولایت پنجشیر مرکز ولایت پنجشیر در دست مجاهدین فی الحال قرار دارد. انشاءالله که به دشمن آسیب زیاد رسیده و تلفات مجاهدین هیچ نیست. پس از 2 روز مقاومت ولایت پنجشیر در دست مجاهدین امارت اسلامی افتاد. شما ببینید که بیرغ سفید امارت اسلامی سر ولایت پنجشیر فی الحال در حال اهتزاز است. د پنجشیر ولایت دلته الحمدلله د اسلامي امارت ځواکونه را رسېدلي. دلته د پنجتوپیت ده د پنجشیر دا د پنجشیر